مسلمانانو ته وایم په والله بالله ثم تالله لکافرنا الله په ټول قرآن کې دا مؤمنانو ته نه دی ویلي چې جنې وبېرېږئ، لیکن د دې منافقینو په باره کې الله په قرآن کې وایي فاحذرهم، ځان کنټرول کړئ جنې وبېرېږئ جنې. خو حقیقت خبره به کوو ها قاری صاحب، او حقیقت دغه دی چې خدای رسول موږ ته وایي چې ستاسو اصلي دشمنان چې دي یهودیان دي، موږ یهودیان پرېښي دي ولاک چې د کومې بیر نه، او بس شیعګان مو راټینګ کړي دي چې هغه یوازې شیعګان دي چې د کفارو د یهودیانو سره جنګېږي. نو زما په دغه شان باندې سر نه خلاصېږي چې ولې دا رقم دي راکړه. چیرې جنګ کړی ده د دې په تاریخ کې چیرې جنګ کړی؟ په تاریخ کې چې دا تباہ ورسره کوي، زموږ ګرده سنیان د کفارو سره ولاړ دي او شیعګان د یهودیان سره جنګېږي. هم به غیرت بایللی دي، هم به دین بایللی دي. دا تاسې اساسي نه دین لرئ، نه اسلام لرئ، نه غیرت لرئ. رافضي اوس دلته راسي د سني په نامه باندې راسي، زه دې نه پېژنم. څو ځلې دې نن متعه کړې ده، متعه وګوره. او بیا زه دې ته حیران پاتې یم کله جهاد څه دي تاسې په مذهب کې، د شیعه او د روافضو په مذهب کې کله جهاد څه وایي، تر څو چې مهدي نه وي راغلی له غاره نه وي راوتلی کله جهاد څه دروغ ولې وایي؟ قاري صاحب ګوره یو خو دغه ته په خپله قدرمن انسان یې بیا نور ته وایي چې ته شیعه، زه شیعه نه یم، زه سني یم، ما په سني بالا د شیم در وګرځېږه، بالا د شیم در وګرځه داسې منافقین وته چې هغه خپل مذهب نسي ښکاره کولی چې اهل سنت خو بس نو ته خپل پر هغه آس ناست یې نه تا کېږې، ډېر مغرور انسان یې ته قاري صاحب. الحمدلله الحمدلله د تا د هغه پلارو د انا زکات ته نه یم ناسې اوس به دلته موږ ته ته لارې راښیې. ته په کوم ځای کې په کوم وطن کې مهرباني وکړه زما وطن څه کوې؟ ته راسه حقیقت ووایه، تا جن ویلی دي، خدای رسول احادیث کې ویلي دي. صبر صبر ډزماره صبر. ما دا اوس 4-5 کاله مخکې نه 40 ملکونو کفري هیوادونو ته مې ماته ورکړې ده، نه 40 ملکونو ته مې ماتې الحمدلله ورکړې ده. د عمر بچانو د مظلومو افغانانو په ټیک ټاک کې دا ټیک ټاک ورسره پاتې دي، د تا د مور په بستره کې مو ورکړې ده. افغانانو دغه نه 40 ملکونو کفارو ته یې ماتې د تاسې په بیټک کې ورکړله که په افغانستان کې ورکړله؟ هغه طالبان هغه د ایران سره ولاړ دي، نو ولې ته فتوا نه باندې جاره کوې؟ څوک وایي؟ دروغ مه وایي، له ځانه مه وایه. وروره ته په سیاست نه پوهېږې، خپل په دین هغه خپل مصالح لري، هغه خپل مصالح لري، هغه خپل مصالح لري. اوس سیاست کوي که داسې سیاست وکړي او باید سیاست وکړي چې په څه شکل کې د افغانانو ګټه وي، د افغانستان د مسلمانانو ګټه وي، په هغه شکل د سیاست وکړي او نوشیجان دي سي، او باید سیاست هم کړي. ځکه د شا په خوا کې چې څومره خلق دي هغه په وفا ورسره نه ځي، په اخلاص او صداقت ورسره نه ځي، باید کار وکړي. زه خو دلته له تا سره دغه باندې نه غږېږم چې پلانی دغسې ده او پلانی هغسې ده. زه خو دلته تا ته مې قرآن او دین راخیستلی، د الله کتاب مې درته راخیستلی و، د الله بند. ته تر اوسه په دې نه یې خبر. دغه شیګان چې دا ته اوس ورته وایې وایي د دې خلقو په مقابل کې ولاړ دي، ته راسه د تا د قرآن په اړه باندې څه عقیده لري؟ و د الله بنده خو قرآن ما او تا ته څه وایي؟ وایي زما او ستا اصلي دښمن څوک دی؟ د مسلمانانو اول دشمن دا تا غوندې منافقین وي. ځکه الله لا حول ولا قوت غلط دی وایه، دا اوس د امام صاحب اوس خو غواړم زه جواب درکړم. الله جل وعلا وایي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم په سورة المنافقون کې واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. کله چې وایي د منافقینو خبرې شکلونه وګورې د تا غوندې منافقین ښیي، وایي د دوی دا خبرې او د دوی دا شکلونه به خوند تاسې ته درکړي. خو اوس وګوره وان یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. الله د کفارو په مقابل کې داسې نه وایي تاسې جنې وبېرېږئ. الله د کفارو په مقابل کې وایي چې ویې وزنئ، مردارې کړئ. او د تاسې غوندې منافقینو په باره کې الله وایي فاحذرهم، وبېرېږئ جنې، بیره جنې وکړئ. اوس د مسلمانانو په منځ کې چې د تاسې غوندې منافقین وي، د تاسو غوندې، نو د مسلمانانو تاریخ به نه پیژني، د اسلام تاریخ به نه پیژني، قرآن او دین او صحابه به نه پیژني. اوس به راولاړېږي. زه اوس دلته تا ته وایم همدغه خلق چې ته وایې له یهودو سره، که مې اوس کتاب درته ښکاره کړل چې دوی دا 12 امام مهدي به راځي، د همدغو یهودو په شریعت باندې به عمل کوي. بیا
ته د 1500 کالو هغه خبرې کوي د 1000 کالو هغه خبرې کوي ته نن راځه د نن خبرې وکړه د نن خبرې ته ستا پر کم خلک پر قرآن باندې عمل نه کوي شه اوس ته ماته منافق وایې ګوره اوس وکسه دي منافق دي بلا درو ګرځي اوس وکسه دغه په دې سوریه کې اوس به د 14 کاله کې 50 لک او 40 لک اهل سنت والجماعت ماشومان دغه خلکو په شهادت باندې ورسول هغه تاریخ درته معلوم د پرون تاریخ کولو کمای خو نو ګوره په سیاست نه پیژم لاسه په دې په سیاست کار مل رته په جن باندې دغه کوي لیکن ته جن ګوره هغه چې الته زه متعدي کوه زه تجارت کوم کسل روپۍ نه لري چټي مې دلته یو شی ورلېګل نه چټي مې دلته یو شی ورلېګل نه په سیاست نه پوهیږي رافضین مجوس راس دلته ماته وایي زه سني یار قاری صاحب دا بندگان یو شیخ به مور لګل سی یو شی به څه شیخ وي سی وي نه قاری صاحب تاول د منافقینو نه وډار سينو ما ځکه مال په دې کومه کوي بیا نورم تشویق سي د مسلمانانو توایم په ولا بالله ثم الله لکافرنا الله په ټول قران کې د مؤمنانو ته نه دی ویل سجنی و بیریږي لیکن د دې منافقینو په باره کې الله په قران کې وایي فاحذرهم ځان کنټرول کړی جنی و بیریږي جنی اوس دته د پرون تاریخ چې چلوي خلک اهل سنت والجماعت په دې سوریه کې مظلوم اهل سنت والجماعت دي خلکو په شهادت په ماشینانو په والله بالله پرون په عراق کې زنانه وي ویډیو نشر کړي د تاسو په انټرنیټ کې وګوري درته په ما خبره سي و ايدي رسول الله امته لا موږ سره وای داسې اعمال وای کوي چې په خدای مې دي قسم چې په تاریخ کې و کافر وای داسې ظلم نه کړی لکه موږ سره سوي کوي د عراق شي سوي را سره کوي او الته څوک دي الته همدغه د ایران ملیشي پرتی دي دا پرون تاریخ موږ په سیاست نه پوهیږو موږ چې مسلمانانو ته وایي چې همدغه مجوسیانو پرونم اهل سنت والجماعت په شهادت رسول نن چې ضرور باندې برسم په خدای قسم کې پریدي چې سبا ګوري دی کوم ځای ته د دې مسلمانانو په نامه باندې ځان ورسول کوم ځای ته د دې مسلمانانو په نامه باندې ځان ورسول دا پرون له شرطونه تاسو وګورئ له ټرامپ سره سې کړی دي د فلسطین د بیت المقدس نومي راته وخی څه په دې شرطونو کې چې له ټرامپ سره کړی دي زلاسته بنګړي اچو نه دا کړی کار صاحب خدای دې موږ منافقین غولولي ټول په همدغه نامه باندې دي دا داسې مزبذب منافقین نه دي دا ټول عمر غولولي په امدی باندې دي قاری صاحب د لبنان نوم اخیسته د اغه زین نوم اخیسته د کوم ځای کې شیګان دي سر دی غلاکو نوم ورته ویل بیا بل ورځ مخکې ما تاسو ته ویډیو درته ښکاره کړه په دې باړه چنار کې تاسو دا راپورته کړی دا ویډیو تاسو ښکاره کړی چې په دې باړه چنار کې وایي موږ به د رسول الله په بیرغ په حرم باندې خپل بیرغ په مکه خپل بیرغ درته جوړندو په مکه خپل بیرغ درته جوړندو الله اکبر دی وسم دا اراده لري وای موږ به رسول الله وطن لتاسو نه آزادو دا خدغه سي نه دی ایمان نه دی اسلام صدامي په شهادت باندې ورسو دا هغه وخت وای شکر ادا کوي وګوره دا دی پلار دی وګوره پلار دی درته معلومیږي دا بوش تاسو هغه خلق یاس دی بوش زمانو د تاسو تاریخ لمغ نه هیر نه ده کله چې رفسنجانی ورته ویل او احمدی نژاد وای وزنه په افغانستان کې اهل سنت والجماعت وزنه خو د ما شایو ته به کار نه ور لري مونږ مو تاریخ نه ده هیر دا شل کاله چې په افغانستان کې دغه مظلوم افغانانو د کوپارو مقابله کوله د تا دغه تاس والا متعی والا حارس محترم دا یو پروفیسور وغیره ما واوریدل و دغه جنگم له اسرائیل سره د ایران او د سیو معنا ورکی سي د سنی مذهب په ضد باندې دا یو جنگ د غواړي په دنیا کې د شو یو نموچت کې د پردې شاته و نور خبرې دي خو د پردې مخکې دوی قهرمانان معرفي کوي محمد سي په دې اړه خو زه خبرې نه کوم کوم خبرې وکړې بیا قصه پسې خرابېږي د عربي نړۍ نه ده دا یو خبره درته کوم قربان یو تاسو ورسې دا تاریخ وګورئ په 1900 کې
په 1940 کال کې د عربي مسلمانانو له د یهودو سره جګړه راغلې ده. همدغه ایران د عربو په مقابل کې له کوپارو سره درېدلی ده. ورسئ تاریخ وګورئ، ورسئ په 1953 کې وګورئ له کوپارو سره جنګونه د عربو له د روم سره سوي دي. دوی په خدای قسم دا شی ټول له کوپارو له روم له یهودو سره درېدلي دي، له مسلمانانو سره نه دي ودرېدلي. بله خبره دا پسې درته وکړم، کله چې په عراق حمله وسوه دا ایران د چا تر څنګ ودرېدل. ورسي کله چې په افغانستان حمله وسوه دا ایران د چا تر څنګ ودرېدل. دلته خبره د عربي نړۍ نه ده، دا اوس پوهه سوله. دا دام ټول جوړ دی رسول الله وطن ته و عربي نړۍ مسلمانانو. اوس دام چې جوړ ده، دا دام چې جوړ ده، دا خو عاقل انسانان ور باندې پوهیږي. دا دغسې د اوس به مې داسې خبره کړي، په خدای قسم داسې خبره به محترم خپل مبارک باس په دې مردارانو مه خرابو.